السلام علیکم ګرانو دوستانو. وروسته له هغه چې دغه پاکستاني لوبغاړي زمان خان د خټو او د سرلڅ کور تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سول، د لاهور قلندرز لوبډلې مالک وویل چې د هغه کور به په هر قیمت جوړوي. دی په کشمیر کې زیږېدلی دی او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ کې د لاهور قلندرز لوبډلې برخه هم و چې ټک توپ اچونکی هم دی ښه وځلیدی. زمان خان د خپل لوبډلې په بری کې ډیر مهم رول ولوبوي. د لاهور ټیم کپتان شاهنشاه پریدي د خپل ټیم له مالک څخه وغوښتل چې د زمان خان کور ودان کړي. هغه هم دا غوښتنه ومنل. زموږ راشد خان هم د لاهور په ټیم کې و، ښه ده چې د یو بېوزلي لوبغاړي کور جوړ سي. کرکټ مې په دې هم ډیر زیات خوښ سو. په رسنیو کې مې ولوستل چې د زمان خان پلار نه غوښتل چې زوی یې کرکټر سي، خو تره یا اکا یې هڅه کوله چې دی کرکټ ته وهڅوي. پلار یې دی مدرسې ته استولی و چې کاري یا ملا سي. وایي د قرآن حافظ هم دی. نه پوهېږم چې دا خبره به څومره په دقیقه وي. زمان خان د پاکستان سوپر لیګ وم پړاو کې د لاهور قلندرز لوبډلې دپاره ولوبېدی چې د خپلې لوبډلې په ګټه یې ډېرې زبردسته لوبې ترسره کړلې. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.